السلام علیکم. در جور هستی؟ بخیر هستی؟ کدام مشکلات خو نیست؟ نه سلامت باشید. درایوری یا تاکسیوانی در شهر میگردی؟ ها درباره کسی مزاحمتی خو نمیکنه؟ ما راضی هستیم 1000 بار شکر خدا. اگر کدام گفتنی خاص داری ما در خدمت هستیم. سلامت باشین خداوند شما را کم نکنه. زنده باش. تشکر. السلام علیکم. کدام مشکلات چی خو نشته؟ نه خیر است. کم خدمت خدا تلویزیون تست نسی. زنده باش. السلام علیکم. مشکلات نیست. تا چند بده دکان واز است؟ تا چند بده شب واز است؟ شب 1 بجه. کدام کسی مزاحمتی خو نمیکنه؟ زورگویی خو نمیکنه؟ ما فضل خدا از یک تایرات هم بریم انشالله هیچ کدام مانعی نیست. از در وقتی بود که از زیرودی تا مزار می آمدیم بسیار روزای بدی بود که ما هم نبود که بسیار فضل تا اینجا می آمدیم. فضل خدا الهی با کمک خدا و با دولت ما امارت اسلامی فضل الهی وضعیت امنیتی در تمام افغانستان بلکه در ولایت بلخ وضعیت امنیتی خوبتر است. دا یونیفورم چې دی دا خو د نظام یو اصل دی. دی باندې الحمدلله د نظام رول د ولس د ټولو دی باندې یعنې ښه رول لري، ښه دغه لري چې د نظامي کس چې یونیفورم اغوستی دا ډېر ښه معلومیږي او دا ډېر بهترینه یونیفورم دی. باید هر مسؤل دا کوشش وکړي چې خپل یونیفورم واغوندي. نو موږ د بلخ ولایت ټولو ولسونو ته پوره ډاډ ورکوو که په ولسوالیو کې دي که په ښار کې دي چې ستاسو د خدمت لپاره د تامین د امنیت لپاره موږ شپه ورځ آماده یو. هیڅ انشاءالله د دوی په خدمت کې به موږ یوه لحظه هم تاخیر نه راولو او اجرات په وخت ترسره کوو. همداشان د هغه مېلمانه چې د خارجي مېلمانه دي، همداشان د داخل د ولایاتو د افغانستان داخل د افغانستان د ولایاتو مېلمانه دلته راځي، پوره ډاډ اطمینان ورکوو. د هر چا دپاره موږ په هره معنا سره ټول خدمات ترسره کړي دي. نه تنها د تامین د امنیت بلکې د خارجي کوم مېلمانه چې راځي دلته موږ مشخص هغه ښه هوټلونه برابر کړي دي چې د دوی امنیت په پوره معنا تامین واوسیږي او لا خلک دلته زیات راشي. اطمینان ټولو ته ورکوو، هم خارج د افغانستان بهرني اتباعو ته هم د افغانستان په داخل کې چې کوم مېلمانه بلخ ته راځي همداشان د هغه سرمایه ګزاره خلک چې بلخ ولایت اوسېدونکي دي یا د نورو ولایاتو دي یا خارجي سرمایه ګزاران دي هغوی ته په پوره معنا سره دوی ته ډاډ ورکوو چې بلخ کې پوره امنیت تامین دی. د ټولو نظامي منصوبینو او قطاعاتو د یونیفورم اقدام جدي عملي کړی دی چې خپل امنیه قومندان امیر صاحب امنیت د حوزو ټولو امیرینو او د ساتنمنانو افسرانو سربازانو ټولو دا اقدام جدي عملي کړی دی او انشاءالله د دې من بعد به نور هم عملي کړي ځکه یونیفورم په اسلامي نظام کې یو ډیر مهم رول لري. د پیژندنې نښه د یونیفورم پولیس د عامو خلکو څخه جلا کوي بلکې یو مسؤل شخص ورپېژني، د اعتماد فضا رامنځته کوي، خلکو ته دا احساس ورکوي چې یو مسؤل شخص در سره دی، یعنی د قانون عملي کوونکی کس در سره دی، یو نظم راوستونکی کس در سره دی. نو انشاءالله چې یونیفورم څخه به موږ تاسو د دې من بعد چې کوم مجاهدین یونیفورم کوي او د دې څخه موږ تاسو ښه لاسته راوړنې لرو. د جنایي جرمونو فیصدیان به هم ډېرې کښته راځي. نو د پولیسو په نامه به څوک بده استفاده نشي کولی ځکه چې موږ او ستاسو ټوله مجاهدین به د دې من بعد د یونیفورم جدي عملي کوي او انشاءالله عملي کړی دی په بلخ ولایت کې.